سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو د واتساپ اړوند ده. که چیرې ستاسو په شمارې باندې واتساپ نه جوړیږي او یا هم د کمپنۍ د لورې ستاسو شمارې ته کوډ نه لیږل کیږي، نو انشاءالله دغه ټولې ستونزې به پر همدې ویډیو کې حل سي. که چیرې ویډیو معلوماتي وي، یو لایک ورکړئ او چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نوې هره معلوماتي ویډیو تر تاسې حتمي در ورسیږي. ګرانو ملګرو، د دې ستونزې د حل دپاره تاسو د ویډیو له ډسکرپشن څخه لیدنه وکړئ. دلته لیکل شوي د اپلیکیشن لینک، پر همدې لینک باندې تاسو کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخته راځي او همدا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو یاد اپلیکیشن را ډاونلوډ کړ نو پر اوپن اپشن باندې به کلیک واخلئ. دا ډول یو صفحه ستاسو ته را خلاصیږي. په پورته خانه کې تاسو هغه شماره ولیکئ کوم چې بلاک شوې ده، یعنې واتساپ ورباندې نه جوړیږي. په دې ځای کې به تاسو شماره ولیکئ، مګر د کنټري یا هیواد کوډ مه لیکئ. د لیکلو وروسته تاسو راسئ په دې ان بلاک اپشن باندې کلیک واخلئ. لږ انتظار ورته وکړئ. پر دې ځای کې ګرانو ملګرو تاسو جیمیل اپلیکیشن انتخاب کړئ. د انتخاب نه وروسته دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. اوس ګرانو ملګرو، همدغه ایمیل تاسو د واتساپ ټیم ته کوئ. د 40 ساعتو وروسته ستاسو شماره 100% اطمینان سره بیرته جوړیږي او کولی شئ واتساپ ورباندې جوړ کړئ. همدې لیکنې د سینډ کولو دپاره په پورته اپشن باندې کلیک واخلئ. همدا لیکل د دوی ټیم ته ترسره کیږي. نو انشاءالله 40 ساعته وروسته به ستاسو واتساپ نمبر جوړ سي. وبه کولی شئ د دوهم ځل دپاره خپل شمارې باندې واتساپ وکاروئ. دا هغه طریقه ده چې زه خپله هم کاروم. که چیرې بیا هم کومه ستونزه موجوده وي په کامنټ کې راسره شریکه کړئ، انشاءالله ځواب به یې ترلاسه کړئ. که ویډیو معلوماتي وي لایک ورکړئ او د خپلو نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. میلاویږو به پر بله راتلونکي ویډیو کې. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.